زه پرون طیاره کې وم او لندن طرف ته راتلم او په ټوله لاره باندې امارات ایرلاین انټرنیټ مکمل کار کوو او په های سپیډ سره کار کوو، ضعیف هم نه و. او چې خلک په دې پوه شي چې څومره کارونه باید وشي، څونه سټلایټ باید په سپیس کې وي په آخري اوربټ کې، تر څو پرې وکولی شي انټرنیټ کار وکړي او په ټول سفر کې کار وکړي او په ښه سپیډ کار وکړي بدون چې هغوی سټارلینک کنیکټ کړې ده. لیکن زما د هدف نه دا سفر دی، نه مې دا انټرنیټ سپیډ دی. زما هدف بل څه دی. زما هدف دا دی چې دنیا ته چې ګوري د یو ای آی موډل نه بل ای آی موډل جوړوي، چې ګوري چې سټلایټ نه انټرنیټ سپیډ د دنیا هر کونج ته رسوي او ټکنالوژي هر ځای ته رسوي. بیا زمونږ په ملک کې موږ هغه خلک یو چا چې د انټرنیټ بنیاد یې ښه دی، چا چې د موبایل بنیاد یې ښه دی. ځکه الخوارزمي الجبریه چې کوم موږ ته اوس ماتماتیک بنیاد چې کوم دی هغه یې ایښی دی. موږ همغه خلک یو او 99% خلک دا خلک 99% په خپل ملک یو، لیکن بیا هم موږ په دې بحث کوو چې د نجونو تعلیم مباح دی، سنت دی، فرض دی، اجازو ته ورکو ورنکو، هغه اولویتو ته نه ورکو. څه رقم احساس ځان سره سړی وکړي، ته خپله فکر وکړه چې دنیا ته وګورې، وګرځې، ټکنالوژي ته وګورې، ای آی ته وګورې او بیا خپل ملک ته وګورې. کاشکې موږ هغه شاته خلک وای چې وحشي وای، یا کوم بل ځینې وای، یا موږ زرهاو کلو تاریخ نه درلودلی، یا مسلمانان نه وای نعوذ بالله، بیا موږ ملامت نه وو. که ته ټول شیان وګورې موږ صحیح روان یو، لیکن دلته سرچپه روان یو. دا ولې؟ نو زما د همدې ویډیو نه تقاضا د اسلامي امارت ده چې لطفا تاسو ووایئ چې کوم ځای کې مشکل دی چې موږ سره همکاري وکړو. تاسو ووایئ چې کوم ځای کې مشکل دی، ټول ملت د سره همکاري وکړي. لیکن دې موضوع ته اولویت ورکوي. دا شرم دی نور چې 15 کاله کېږي او یو بنیادي مسله نشي حلېدلی. بنیادي مسله دا شرم دی چې اشاره ته ووایم. دا د افغانانو شرم نه دی، دا موږ مسلمانان د اسلام دپاره تور داغ دی چې دا خلک ځان ته علما هم وایي، محدثین هم وایي، مفسرین هم وایي، د اسلام پتنګان هم وایي، بیا دی کارونه دي. دا واقعا شرم دی چې اشاره ووایم. ووایه کوم ځای کې مشکل دی چې موږ تاسو سره ودرېږو. که تاسو دا شرعي ناروا ده بیا موږ ته دلیل راوړاندې کړي چې دلته دغه شریعت دلته دا باس دی چې موږ هم چپ شو. زما په هدف پوه شئ که نه ټول؟ نو میل درم دغه ویډیو شیر کړئ. د اواز باید موږ سس نه کړو، موږ باید د اواز جګ کړو، په خپل نظام باندې فشار راوړو چې موږ ته جواب راکړي. حالانکه سړی واقعا خفه کېږي. او خورګانو 15 کاله ژوند یې له منځه لاړو، هغوی ناوخته اوس ودیږي، ناوخته اولاد راوړي، پوهنتونونه ختم شول، درسونه ختم شول. نه، دا ظلم باید ونه شي. ظلم خو څو رقمه لري. دا چې چاته دغه حق نه ورکوي دا هم یو ظلم دی، او دا د هر مؤمن مسلمان حق دی، د هر انسان حق دی چې هغه درس او تعلیم ته لاسرسی ولري. نو امید لرم وروڼو خویندو چې زما دغه پیغام خلکو ته ورسېږي. او ما ته د ټول نه جالبه دا ده چې یو جنۍ په افغانستان کې اجازت لري چې سړک کې خیر جوړولو ته کښېني، لیکن په صنف کې ناسته اجازت نه لري. دا تاسو خپل ذهن کې دین نه کوي او یو جواب لاسته راوړئ.